سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله لرو جوړ او صحتمند به وئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته د بایننس شاپ زده کړه در کوم چې څنګه کولی شئ له بایننس شاپ څخه وړیا USDT یا ډالر ترلاسه کړئ. نو راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب دا ویډیو هم لایک کړئ. بایننس صرافي به راوازه کوي، دلته به د ریوارډ هب آپشن باندې کلیک واخلئ. چې دا مو کلیک کړلو دوستانو، دلته تاسو ته یو آپشن راځي ریوارډ شاپ. په دې ریوارډ شاپ باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو کتلی شئ په بایننس کې مختلف USDC یا مغه ډالر تاسو ته د پوینټ په واسطه درکوي. مثال ته ګورئ 3 USDT ټریډینګ فیس ووچر ده په 20 پوینټو، دی بل څنګه ګورئ 15 ډالره ده په 13 پوینټو. دلته کلاندې راسئ دا نور هم دي، دا بیا ووچر دي دوستانو. 20 ډالره ووچر ده په 80 پوینټو. دا بیا خو خلکو لپاره دی چې څوک سپاټ یا فیوچر ټریډینګ کوي، خو دې کې اصلي ډالر هم شته، هغه چې موږ کولی شو استفاده کوو یا موبایل ته ایزي لوډ کوو یا په ټریډینګ وکړو یا نور، یعنی اصلي او حقیقي ډالر هم په دې کې شته چې هغه دا یو دی. دا ګورئ تاسو یو USDT ټوکن ووچر سپاټ، دا د اصلي ډالر دی، یعنی هغه ډالر چې موږ په پیسو اخلو او خرڅو. دا بیا یو ډالر په 100 پوینټو ده. لاندې بیا نور هم شته، دا تاسو کتلی شئ په 200 پوینټو 2 ډالر، په 300 پوینټو 3 ډالر. دا لاندې بیا نور هم شته د دوستانو، تاسو کتلی شئ چې په هر اندازه پوینټو هغه نه تاسو ته ډالر درکوي چې د استفادې وړ ډالر دی، یعنی د نقدولو او خرڅولو وړ. ښه دا ډالر به موږ څنګه اخلو؟ دلته ګورئ هر یو سره پوینټونه لیکلي دي چې هر یو په دې پوینټ، مثال دا لومړنی 1 ډالر ده، دا په 100 پوینټو ده. دغه پوینټ به موږ ورته له کومه کوو چې دا ډالر پې واخلو. راځم نو دا تاسو ته ښیم. دلته ګورئ زه اویلیبل 4 پوینټه لرم او اوس به تاسو ته طریقې وښیم چې په کوم تاسو کولی شئ پوینټ جمع کوئ او هغه پوینټ بدل کړئ ډالرو ته. لومړنۍ طریقه چې د دوستانو هغه د چیکن طریقه د ډیلی چیکن ده. دلته ګورئ کله چې تاسو روزانه چیکن کوئ، دی نه تاسو ته روزانه په چیکن کولو باندې یو دانه پوینټ درکوي. صحیح ده دوستانو، هر ورځ. ښه نو دوستانو زه چیکن وهم او اوس به موږ ته ګورئ 1 پوینټ اضافه شو، 4 پوینټ 5 پوینټ شو. دلته تاسو ته روزانه یو پوینټ درکوي. دا ګورئ هر ورځ یو پوینټ، او کله چې تاسو 2 ورځې پرله پسې ډول په دې کې چیکن کوئ، تاسو ته بیا 10 پوینټه اضافه هم درکوي. یعنی په هر هفته کې له دې برخې تاسو ته 10 پوینټ درکوي چې 10 سنټه کېږي. نو دې کې به بیا تاسو قضایي نه کوئ. صحیح چې قضایي مو وکړه بیا د 10 پوینټه نه درکوي، نو روزانه به دا چیکن کوئ. لومړنۍ برخه دا وه دوستانو، له دې برخې تاسو ته پوینټ درکوي. راځم اوس تاسو ته بله برخه ښیم چې له هغې برخې هم تاسو ته ډیلی پوینټونه درکوي. هغه برخه به دوستانو تاسو راشئ د بایننس کې د گیم برخه ده یا بایننس ورډ آف د ډای دغه برخه ده. دلته دوستانو یو ډول کوډونه تاسو څخه غواړي، هغه چې تاسو سبمیټ کوئ، دلته تاسو ته په روزانه ډیلی پوینټونه درکوي. نو دا زه راوازوم، دلته باندې د گیم برخه راوازه شي. نو دغه ډول گیمینګ برخه ده دوستانو. دلته تاسو نه لغاتونه غواړي. دا لغاتونه به تاسو له کوم ځای کوئ؟ دا به زه تاسو ته روزانه ټلګرام چینل کې اچوم. دا لغاتونه په دې شکل دی، ګورئ ځینې 4 خانه‌یي، ځینې مثال 6 خانه‌یي، ځینې 8 خانه‌یي. نو که چېرته تاسو نه 4 خانه‌یي غوښتل، زه به تاسو ته 4 خانه‌یي لغاتونه مچوم. که چا نه 8 خانه‌یي غوښتل، 8 خانه‌یي به مچوم. ښه زه اوس راځم دا 4 خانه‌یي معنی ګورئ 4 خانه‌یي. نو زه راځم د دې لغاتونه به اوس راواخلم. دغه دوستانو د دې لغاتونه دي د دې هفتې. مثال ګورئ ما ته هلته 4 خانه‌یي و، دلته ګورئ دغه دي 4 خانه‌یي. 4 خانه‌یي کې یو ورډ ده ما د کاپي. نو زه به راشم دلته به ورته کاپي انتخاب کړم په بایننس کې. صحیح ده، ته به چې کوم و همغه ډول به ورته انتخاب وکړه. نو دا د کاپي مې ولیکه، لاندې به د انټر ووهو او به ګورو دا ګورئ دا قبول شو، سم و. نو دا وینئ موږ ته دلته پوینټ راکړل شو او د دې پوینټ چې د دوستانو موږ ته هفتني ډول اضافه کېږي. صحیح ده، همغه ثانیه نه اضافه کېږي خو روزانه په هفتني ډول موږ ته اضافه کېږي. دلته به په دا ګیټ ا نیو ورډ باندې کلیک واخلو دوستانو. نو دلته ګورئ موږ ته یو لینک راکړي. دا ګورئ دا لینک به موږ کاپي کړو. دا چې کاپي کړه به شي خپل ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به دا پورته برخه کې دا سرچ کوي. صحیح، زه دا د سرچ په برخه کلیک کوم او دلته به زه دا لینک پیسټ کوم. لینک چې کله پیسټ کوم نو دوستانو بیا موږ ته دوباره یو چانس بل راکوي. دغه د ما پیسټ کړه دا به لږ پرېږدو چې راواز شي. چې کله دا واز شي نو بیا هلته موږ ته یو دانه چانس بل هم راکوي د ورډ. نو دغه د دا راواز شو، بیرته له دې څخه وځم او راځم بیرته بایننس ته. نو دلته ګورئ موږ ته یو چانس بل هم راکړه. دا ګټه یې دا ده چې بیا موږ کولی شو ډېر پوینټونه جمع کړو. نو دوی هر هفته ګورئ تقریبا 15 لکه پوینټه دی تاسو ته درکوي. ښه نو اوس دلته ګورئ 8 خانه‌یي موږ نه غواړي، 8 خانه‌یي ورډ یا لغاتونه. نو زه راځم په دې لیست کې به وګورم چې 8 خانه‌یو کې
څه شی دي کوم دي زه دلته راځم دغه دي اتخانه‌ای کې 3 لغاته دي نو دا به یو زه چک کومه صحیح ده یو به زه چک کومه او دلته به ولیکم وګورم چې دیو کې کوم یو سم ده XIB LE دا مې ووهه انټر به ووهو آیا دا سم ده که نه ده نو دغه دا هم سم ده دوستانو نه البته دا غلط ده صرف یو لغت پکې سم ده نو زه راځم دا دوم به چک کړو دلته ګورئ 4 دانې ورډه موږ ته راکړل شوي دي دویم به زه چک کومه پکې نو په دغه ډول به تاسو هم مختلف چکوئ سیار یو پکې سم راووته صحیح ده OCATE نو دا به انټر کوم ګورم چې دا سم ده که نه نو دا هم غلط راووته را به شو دا بل به چک کړو دوستانو STRATE او را به شو نور به ولیکو EGE نو دا به هم ورته سلیکټ کړو صحیح ده او به ګورو چې دا سم ده که نه نو دا ورډم غلط ده بیا ورکومه دغه یو حرف غلط شو پکې دا به زه جي کومه او دا به ورته انټر کوم نو کیدای شي دا ځل سمي دا ځل هم غلط راووته نو دغه اخرنی ورډ به پکې صحیح دوستانو نو زه به همدا ورته سلیکټ کومه همدا به نو سمې دوستانو دا به قبول کی دلته لږ غلطي شوې اوس به انټر کړو نو دا به انشاءالله سمې نو دا ګورئ دا سم ده نو د ومنلو نو ګورئ موږ ته نور پوینټ هم اضافه راکړه ښه دا دومه برخه وه د پوینټ ګټلو نو له دې څخه هم وځم د دې سیده موږ ته په هفتني ډول بیا هغه کومه ګټه چې ده هغه موږ ته اضافه کیږي دوستانو ښه دوستانو د دومه طریقه اوس راځم درېیمې طریقې د هغې کار لپاره به تاسو بایننس کې راټیټ راشئ دغه د پلس آیکن به ووهئ دلته به ټاسک سینټر باندې کلیک کړئ دوستانو دلته ځینې ډیلي ټاسکونه په هغې موږ ته پرنټ راکوي لومړی خو دلته هم د چکن برخه څه دلته ګورئ تاسو به دلته هم چکن کوئ په دې هم تاسو ته روزانه یو پوینټ درکوي دا ګورئ نو دلته هم چکن برخه ده بیا دا لاندې دی کې ځینې ټاسکونه په هغې هم پوینټ ورکوي مثال دا ټاسک دلته به ګو باندې کلیک وکړو په یو پوینټ پې راکوي نو دلته دی بعضې ټاسکونه موږ ته راکوي چې دا کمپلیټ کوي موږ تاسو ته پوینټ درکړو نو زه په ګو کلیک کوم دلته موږ ته یو پوسټ راځي دلته په دا لیټسټ آپشن باندې کلیک واخلو دوستانو دلته ګورئ دا ډول یو پوسټ راغی په دا پوسټ په کلیک کو په پوسټ چې مو کلیک کړه دلته به دا پوسټ تاسو کاپي ونیسئ زه دا کاپي نیسمه پوسټ به مکمل ورته دوستانو دا ډول کاپي ونیسئ صحیح ده کاپي چې مې ونیوه نو دا به کاپي کوي زه اوس راځم دا ورته فول کاپي کوم ښه کاپي چې م که بیرته به بیک راشئ او دلته به دا لاندې ګورئ جوین آپشن باندې کلیک کوئ دلته به اوس ورته دا پوسټ څنګه کوي دوستانو تاسو ورته داسې کوئ او دا به پبلیش کوئ پبلیش چې مو کوو نو دا ټاسک ګورئ کمپلیټ شو ګورئ پوسټ سکسسفولي شو نو بیرته به بیک راشئ نو دلته ګورئ موږ ته کلیم آپشن راکړه دا کلیم به و موږ ته به پوینټ راکړي نو په دې برخه کې هم د ټاسکونو او ډیلي چکن د لارې تاسو کولی شئ پوینټ جمع کړئ ښه دا بله دا طریقه او راځم بله وروستۍ او آخره طریقه معرفي کوم دلته به دا مور آپشن کلیک کړئ تاسو او لاندې به راشئ نو دلته ګورئ منتلی چیلنج آپشن ده صحیح ده یا میاشتني چیلنجونه په دې چیلنجونو کې تاسو ته یو سپینر ده په هغه سپینر کې تاسو ته مختلف پوینټونه راوځي دلته ګورئ سپینر کې 500 نه نیولې تر 400 پوینټو پورې هم تاسو ته راوځي خو د دې سپینر د تاولو لپاره ځینې شرطونه دي دلته ګورئ تاسو ته ځینې ټاسکونه درکوي هره میاشت دا لومړنی ډېر سخت ده دا موږ نشو کوی خو دا لاندې نور ټولې کوی شو څنګه چې ګورئ 2 دانې ما کمپلیټ هم کړه سپینر مې هم پتاو کړه د دې ټاسکونه اوس څه دي دا ټاسکونه دوستانو هر یو خپل شرایط لري مثال دا یو وي چې $200 په اندازه ته ټریډ وکړو په سپاټ کې په BNB باندې په USDC کوین باندې دا بل هم مثال وي چې په ایتریوم باندې ټریډ وکړو د $200 دا بل وي چې په بیټ کوین باندې او دا بیا چې ټول ټریډینګ ویلیو وایي ستاسو $500 شي او چانس بل درکړو دا هم اسانه دي دا په $11 هم تاسو کمپلیټ کوئ شئ البته تاسو نه صرف 60 سنټه فیس کټئ نور خپلې پیسې هم پاتې دا څنګه کمپلیټ کېږي دلته ګورئ ما 2 کمپلیټ کړي دا بل کمپلیټ چل تاسو ته ښیم دلته به ډویټ باندې تاسو کلیک وکوئ دوستانو چې ډویټ باندې هم کلیک واخیست دلته سپاټ برخه درته راځي لومړی به تاسو دغلته په دې BTC USDC باندې کلیک کړئ دلته به USDC سرچ کړئ صحیح ده USDC سم مو سرچ کړل په دې لومړني باندې به کلیک کړئ دلته به ځان ته څنګه کوئ دا مارکیټ لیمټ آپشن به په مارکیټ کې دی او دلته به تاسو
د 11 USDC واخلئ، دا به بای کوي. USDC سه مو بای که بیا به دلته راشئ، مثال هلته چې کوم ټاسکونه ویلي هغه به کمپلیټ کړئ، لکه که BNB مو واخیسته یا ایتریوم. دلته ګورئ تاسو به سرچ کوئ ETH به سرچ کوئ، دلته به په دا دریم کلیک کوئ USDC باندې. چې په دې مو کلیک کړو نو تاسو به راشئ د $11 به USDC ایتریوم واخلئ، بیرته به یې خرڅ کوئ، بیا به یې واخلئ، بیا به یې خرڅ کوئ، بیا به یې واخلئ، بیا به یې خرڅ کوئ. 10 ځلې به یې واخلئ او خرڅ کوئ. چې دا کار مو کو بیرته به راشئ د منتلی چیلنج برخې ته. نو دلته بس تاسو ته دا ټاسک څنګه دوستانو کلیم به لیکلی، کلیم چې وایي بس تاسو ته یو چانس درکوي د دغه سپینر دا ګو به ووهئ، سپینر تاویږي، دغه تاسو ته راوځي. ما 2 دانې تو کړل، ما ته دغه آپشن راووته چې په دې کې به دی ما ته رانډم پوینټونه راکړي، څونه ورځ بعد 14 ورځې وروسته. نو دغه څلورو طریقو سره تاسو کولی شئ پوینټ جمع کړئ، او کله چې مو پوینټ جمع کړل کولی شئ بیا ریوارډ شاپ برخې ته لاړ شئ او هغې باندې ریل ډالر ترلاسه کړئ. نو دغه د دې مکمله طریقه وه.